जादुई समंदर। वीडियो शुरू के दो नमक की वीडियो लाइक के और चैनल जरूर सब्सक्राइब के। د یو وخت کیسه ده د سمندر غاړې ته یو ښکلي ښایسته کلی و. دې کلي کې یو دوه ملګري اوسیږي چې د یو نوم خان وي او د بل نوم سلطان وي. دوی دواړو سره سمندري یو غټ جهاز وي. دوی دواړو لا د جهاز چلولو یعنی د کشتۍ چلولو چل ورزي او دوی دغه کې استادان وي. اکثر به دوی دواړه ډیرو زیاتو غټو سمندرونو ته د میانو نیولو دپاره په دغه جهاز کې روانېدل. اوه سلطانه دې خو ډېر زیات خوند وکړو. د دې خو څه بیله مزه وي چې موږ ډېر زیات ډوبو سمندرونو کې ګرځو او کشتۍ چلوو. دا خو زمونږ قسمت ښه دی خانه. ته په څه نه پوهېږې که دې سمندر لږ غونته کې چلق ورکو نو ټوله کشتۍ به یې په لږ وخت کې ډوبه کړې وي. دغه خبره هم ټیک ده خو دا مونږه ځکه نه ډوبوي چې دا زمونږ پلار او نیکونو هم دغه کار کوو نو دغې سره سمندر مونږه بچ کوي. کله چې د سمندر لهرونه کم شي دوی دواړه هغه جال ورښکته کي او دغې کې میان رانیسي. دوی چې کله میان راونیسي او خپل ځای ته راشي کله چې وګوري نو د هان زوی هغه ځای کې د هان په انتظار باندې ولاړ وي. ارے بچی ته دلته څه کوې د سمندر غاړې ته؟ دا خو خطرناک ځای دی. ته څه دپاره راغلی یې؟ تا خو ماته ویلي وو چې زه به درته د کشتۍ چلولو یعنی جهاز چلولو چل وښیم نو دغې سره زه راغلی یم او دلته کې ولاړ یم. بچی ما ته خو دغه خبره را یاده شوه خو ته لا کشتۍ مه چلوه دغې سره به ډوب شي او ته خو وړوکي نو کشتۍ چلول به درته ګران پرېوځي. نه زه به نن تاسو سره خامخا لاړ شم. دا تاسو څومره زیات میان نیولي دي زه چې دغې ته ګورم نو زما خو میانو نیولو ته زړه کېږي. اوه دا ته څه وایې؟ دا خو مونږ ډېر په مشکل سره ونیول. دا خو اسان کار نه دی خو چې ته وایې نو تا به زه وړې کشتۍ کې وګرځوم تر څو تا ته چل وښایم. زه خو دې دپاره راغلی وم چې زه به غټ جهاز کې وګرځم خو چې تاسو وایې نو زه به په وړې کشتۍ کې اول چل یاد کم. هان بیا کشتۍ ته وخیږي هغې سره خپل زوی هم وخیجوي چې هغه ته د کشتۍ چلولو چل ورښایي. دا څومره زیات اسان چل دی. دا خو ما په دې لږ وخت کې یاد کو. بس زه نور چل نه یادوم تر څو ته ماته د خپله کشتۍ یوازې پرېږده. بیا ترېنه هان راکوز شي او خپل زوی ته کشتۍ پرېږدي. هغه زوی یې هغه کشتۍ سمندر کې صحیح وګرځوي او بیا هغه هم د هغې نه راکوز شي. اوس خو ما صحیح چل یاد کو. اوس به یې زه دا غټ جهاز هم په یوازې باندې بوځم. نه بچی اوس د جهاز چلولو وخت نه دی. ته راځه چې کور ته لاړ شو تر څو واپس راتلو پورې به دا جهاز دلته ولاړ وي. اوس خو ماښام هم کېدو والا دی. د سمندر غاړې ته لار باندې دوی خپل کور ته لاړ شي. بیا چې کله سبا شي نو سهار وختي هان او د هغه زوی د هغې غټې کشتۍ خواته را روان شي. زه به یې اوس یوازې باندې دا کشتۍ وچلوم ځکه ما پوره چل یاد کړی دی. نه د دې کشتۍ چلولو چل به ډېر زیات ګران وي. زه به یې له تا سره وګرځم چې دواړه پکې لاړ شو. هان او د هغه زوی د میانو نیولو لپاره په کشتۍ کې روان شي. دا څومره اسان چل دی د کشتۍ یعنی د جهاز چلولو. دا ستا اول ځل دی او دا در سره زه هم یم نو ځکه دا چې کله تا باندې ډېر زیات ډوب او ډېر غټ لهرونه راشي نو دغې سره به ستا کشتۍ هم ډوبیږي. صحیح ده زه هم دغه خبرو باندې هم پوه شوم. دوی بیا میانو پسې جال ورښکته کي دغې سره میان هم راونیوي او د هغه جهاز یعنی کشتۍ نه راکوز شي.
دا میان خو اوس ماره ونیول. دا زما اول ځل دی، ډېر زیات خوشحاله یم. راځه چې کور ته لاړ شو، سبا باندې به زه یوازې راشم. دوی هغې لاره باندې خپل کور ته لاړ شي. کله چې سبا شي نو د خان زوی د خان نه علاوه سمندر غاړې ته کشتۍ چلولو پسې راشي. د خان زوی هغه کشتۍ په یوازې باندې روانه کي. کله چې هغه یو ځای ته ورسي، دغې سره موسم هم ډېر زیات خراب شي او توره وریځ هم راشي. دغې سره د هغه کشتۍ په ډوبېدو شي، خو کشتۍ یې په سمندر کې ډوبه شي او دغې سره هغه هم ډوب شي. بیا خان په خپل زوی پسې هغه سمندر غاړې باندې راشي. کله چې هغه د کشتۍ په ځای کې ودرېږي نو هغه ځای کې کشتۍ نه وي. کشتۍ خو نشته. زما دومره خیال دی هغه زما زوی بوتلې ده. ورېږه زه به یې ورته انتظار وکړم تر څو چې هغه راشي. ټوله ورځ ورته هغه انتظار وکړي، خو د هغه ماشوم هېڅ پته ونه لګي. خان سلطان ته دغه خبره وکړي او هغوی ورپسې را روان شي. دغه بل جاز چې ولاړ دی دغه به ورپسې زر تر زره روان کو تر څو چې هغه وګورو چې جاز یې چېرته دی. اسې نور چلولو چل نه ورځي. سمندر کې زیاتو ځایونو کې وګرځي خو هغه کشتۍ پیدا نه کړي. خانه ستا زوی خو ډېر زیات وړوکی و، تا ورته ولې چل ښودو؟ دا به هغه راغلی وي او کشتۍ به یې روانه کړې وي، دغې سره به هغه ډوب شوي وي. اوس خو زه نور څه نشم کوي. هره ورځ به راځم او هره ورځ به یې ګورم، ځکه زما خو خپل زوی ډېر زیات یادېږي. دوی به ماښام خپل کور ته تلل او سحر به هغه سمندر ته راتلل. یو ورځ دی هغه ځای کې د کشتۍ خواته ولاړ وي. دغې سره دوی دواړو ته یو جادوګر او هوایي انسان را پیدا شي. تاسو ماته ووایئ، زه خو تاسو هره ورځ وینم چې ډېر زیات پریشانه یې، دا څه شوي؟ او دوی ورته هغه خبره وکړي. تاسو لاړ شئ، هلته کې ځنګل کې یو ځای دی، تر څو هغه راوکنئ. هغې کې ستاسو زوی هم بند دی او نور کم سامان چې دی پکې، نو هغه به ترېنه ماله راکړې. دا کم ځای دی په ځنګل کې، موږ ته خو د دې باره کې معلومات نشته. ته به یې زموږ سره لاړ شي، موږ به یې هغه خامخا راوکنو. دا داسې یو ځای دی چې هغه تک شین د بوټو څخه ډک دی. تاسو به هغې کې هغه ځای معلوموئ کم ځای کې چې به سامان او ستاسو زوی وي. که تاسو غلط ځای راوکنو نو دغې سره به ستاسو زوی مري. تاسو به ډېر زیات په احتیاط سره هغه کار کوئ. دوی دواړو ته هغه ځای په نښه کي او دوی هغه ځای ته ځان ورسوي. دوی بیا یو ځای کې کنده شروع کړي او هغه ځای کې کنده وکني. دوی چې کله د هغه ځای نه بره راوخیږي نو د کومه خاوره چې دوی بهر رایشتې وي د هغې نه ټوله سونا جوړه شوې وي. بیا هغه کس دوی ته را پیدا شي او دوی ته وایي، دا خو تاسو ډېر زیات ښه کار وکړو چې زما هغه شرط هم پوره کړو او هغه صحیح ځای مو راوکنو. اوس تاسو ماته ووایئ که دا سونه درکم او ستاسو هغه ماشوم درکم، په دې کې یو خوښ کې. نه، موږ هیڅکله سونه نه غواړو. موږ له خپل ماشوم واپس راکا، کوم چې سمندر ډوب کړی و او ورک شوی و. دا خو تاسو ته داسې نشي میلاویدی. تاسو په دې طرف باندې لاړ شئ تر څو تاسو ته خپل ماشوم په نظر درشي، نو بیا به تاسو دلته راشئ او دا سونه به هم له ځان سره ویسئ. دوی بیا د ځنګل په طرف باندې روان شي. سګوري چې هغه ځای کې د خان وړوکی زوی را پیدا شي. ارې تا ما سره ډېره زیاته مرسته کړې وه، بس دا ټوله سونه ستا شوه او اوس به صرف ماته خپل ماشوم پاتې شي. هغه سونه ټوله سلطان لا ورکي، دې د وجې چې سلطان د سره ډېره زیاته مرسته او ایمانداري کړې وه. دې ویډیو نه موږ ته دا سبق دی چې د هر چا سره ایمانداري او ښه اخلاق کوئ.